كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم د ستر او معجز قرآن کریم روانه ژباړه. الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پرونم خبره تر دغه ځای راورسوله چې دا الحمدلله شعري په مخ کې بسم الله ویله سوې ده. د بسم الله معنا چې م وکړه، د بسم الله په معنا کې د الله جل جلاله دوه صفته ذکر سو چې یو صفت د رحمان و یو صفت د رحیم و. د الله جل جلاله د رحمانیت د صفت په مقتضا باندې الله جل جلاله له موږ سره ډېر احسانات کړي دي. الله جل جلاله د خپل رحیمیت په مقتضا باندې له موږ سره ډېر احسانات کړي دي. د دغو احساناتو په بدله کې موږ په دغه جمله سره د الله جل جلاله شکر ادا کوي چې الحمدلله. ځکه د نعمت په بدل کې د منعم شکر ویل دا د فطرت تقاضا ده، د انسانیت تقاضا ده. نو له دې وجې چې کله د الله جل جلاله د نعمتو تذکره په رحمان و رحیم کې وسوه، نو الحمدلله رب العالمین دا جمله زموږ پر ژبه باندې د نتیجې په شکل جاري سوه. دا د رحمانیت و د رحیمیت ثمره د نتیجه ده. نو دلته ربط له قبیلې د ربط د دلیله د نتیجې له دلیله سره د نتیجه له دلیله سره خپل ربط لري. البته پرون موږ دا خبره هم وکړه چې سوره فاتحه ورته وایي، ام الکتاب ورته وایي، ام القرآن ورته وایي، سوره اساس ورته وایي، یا نور داسې نومان. نو یوه مسله دا ده چې دا ډېر نومان د الحمدلله شعري پې ذکر سوي دي. اول په دغه مسله باندې ځان پوه کېدل پکار دي. دا د سورتو چې کوم نومان دي، که د الحمدلله شریف دي، که د سوره بقره دي، که د ابل دي د قرآن کریم تر پایه، دا نومان ټول اجتهادي نه دي بلکې دا توقیفي دي. توقیفي دا معنا چې د هر سورت په کوم نامه یادول دا موقوفه ده پر ده چې له نبي علیه الصلاة وسلام را نقل سوی، هغه په کوم نامه دا سورت یاد کړی هغه یې نوم ده. چې نبی علیه الصلاة وسلام کم نوم نه یې پرېښی، موږ له ځانه نوم نسو پرښووی. سوره بقره ورته وایي، د غوا کیسه پکښې ده، خو نور هم ډېرې کیسې پکښې دي. د ابراهیم علیه السلام قصه کې راځي، د موسی علیه السلام راځي، د داود علیه السلام راځي، د سلیمان علیه السلام راځي، د عزیر علیه السلام راځي، یا نور داسې ډېر واقعات کې نقل کېږي. خو چونکې نبی علیه الصلاة وسلام د بقرې د قصې په وجه سوره بقره بللی ده، نو موږ یې سوره بقره بولو. داسې د سورتو نومان ټول موقوفه دي پر اورېدلو له نبي علیه الصلاة وسلام. نو د نبي علیه الصلاة وسلام څخه چې دغه د الحمدلله شریف کوم نومان دي، دا له نبي علیه الصلاة وسلام را نقل سوي دي، ډېر نقل سوي دي.
هغه کې هغه کم مشهور نومان چې موږ وویل سوره فاتحه ورته وایي ولې فتح شروع کېدلو ته وایي د قرآن کریم شروع له دغه ځایه کېږي ام الکتاب یا ام القرآن په دې وجه ورته وایي ام الشی اصله د شي هغه ته ویل کېږي چې د اصل وي د قرآن کریم دپاره الحمدلله یو داسې اصل ده چې څونه مضمونونه په قرآن کریم کې تفصیلا راغلي دي هغه ټول په الحمدلله شریفه کې اجمالا شته نو دا یو اصل شو د الحمدلله شریفه البته د دې په رابطه مفسرینو مختلفې خبرې نقل کړي دي جارالله زمخشري په دغه کې راوړي دي په خپل تفسیر کې تفسیر کشاف چې ورته وایي په هغه کې د ویلي دي چې قرآن کریم چې دا الحمدلله شریفه کې 3 مضمونه دي بیانېږي او ټول قرآن کریم چې پر لواړه یې د هغو ټولو راجوه دا 3 مضمونو ته ده اول مضمون دا بیان کړی ده چې الحمدلله شریفه مشتمله ده پر ثنا علی الله بما هو اهله د الله ثنا یې په هغو صفاتو بیان کړی ده چې الله یې اهل ده رب العالمین ورته ویلي دي رحمان ورته ویلي دي رحیم ورته ویلي دي مالک یوم الدین ورته ویلي دي دا ثنا د الله ده دویم الحمدلله شریفه مشتمله ده پر تعبد بالامر والنهی تعبد بالامر والنهی دا چې الله څه درڅه غوښتي هغه کارونه کوي چې الله له کومو کارو منع کړی هغه پرېږدي دغه مضمون الله جل جلاله په الحمدلله کې په ایاک نعبدو کې جمع کړی ده درېیمه مسله په الحمدلله شریفه کې چې راغلې ده هغه مسله د وعد و د وعید چې چا اوامر و نواهي ومنل له هغو سره الله جل جلاله وعده د ثواب کړې ده چې صراط والذین انعمت علیهم منعم علیهم الله ذکر کړي دي او چې چا اوامر و نواهي پرېښي دي الله جل جلاله په مغضوب علیهم و په غضالین سره ذکر کړي دي دا یو وعده د عذاب ده نو دا 3 خبرې په الحمدلله شریفه کې راځي او د قرآن کریم چې څونه آیاتونه پر له اړه د ټولو راجوه دا 3 خبرو ته یا به ثنا علی الله وي یا به تعبد یعنی عبادت کول په امر و نهی سره وي یا به پر هغو مرتب ثواب و عذاب دا خبره جارالله زمخشري کړې ده البته دې کې نظرونه مختلف دي د مفسرینو امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه هغه بیا وایي چې قرآن کریم د 4 خبرو تقریر کوي قرآن کریم اول وار چې دا الهیات تو تقریر کوي بیا د میعاد تقریر کوي بیا د نبوت تقریر کوي بیا د اثبات د قضا او د قدر تقریر کوي بلکې د امام رازی رحمت الله علیه ډیر ځای په تفسیر کبیر کې دا خبره راوړې ده یو ځای نه بلکې په ډیرو ځایو کې راوړې ده هغه وایي چې د قرآن کریم موضوع دا 4 ټکي دي یعنی د قرآن کریم ټول بحثونه پر دغو 4 ټکیو راګرځي چې الهیات دي اثبات د الوهیت د الله د توحید د الله د صفات کامله د الله دي نبوات دي چې انبیاء ته نبوت ثابت ته په حق یا له نبوت سره نور مسائل ربط لرونکي چې نبوت له انسانیت سره ما به الاشتراک کمی خبرې دي ما به الامتیاز کمی خبرې دي او درېیمه مسله د میعاد بیانوي د قیامت چې له دغې زندګۍ په شا کې بله زندګي را روانه ده د هغې تفصیل الله جل جلاله بیانوي قرآن کې او 4مه مسله اثبات د قضا او قدر ده اثبات د قضا او قدر دا معنا لري چې په دا نظام کې څه تغیرات دي دا ټول د الله په مشیت او په اراده پورې تعلق لري خلاصه یې دا ده چې موثر بالذات په نظام کائنات کې د الله جل جلاله اراده ده څه چې کېږي د الله په اراده کېږي چې د الله اراده نه وي بیا هېڅ هم نه کېږي دا 4مه مسله ده موثر بالذات په نظام کائنات کې د الله جل جلاله قدرت و اراده دي دا چې د اسبابو پر مخ باندې کم څه ښکاریږي دا اسباب محض دي موثر نه دي
لمر چې د اسمان پر مخ راوخیږي د مځکې په روښانه کولو کې لمر موثر نه د سبب محض. کله کله داسې پیښه سوې د الله جل جلاله دغه مسله درته ښکاره کوي. داسې پیښه سوې ده دغه لمر د اسمان پر مخ راختلی ده لیکن توره ټکۍ ده. ما خپله دا لیدلي دي چې لمر راختلی ده، په لمر کې مې بیا دا لیدلي دي چې ستوري ښکاره سوي دي، لمر توره ټکۍ ده. ته په دې نه پوهېږې بلکې تمام انسانیت ساینس له دې عاجزه ده چې دا ولې دا کار وسو. صحیح د اسباب ظاهره به ورته پیدا سوي چې سپمږۍ یې مخته راله وسو دا وسو، خو حقیقي اسباب د دې څوک نشي پیدا کولی چې ولې په دا کال 18 شپې کې مطلب 360 دورې د سپمږۍ دي په یوه دوره کې د لمر مخته نه راځي. نن راله پر 20 کال نه راله سر راله، دا ولې راله؟ د دې ولې جواب له چا سره نشته. دا صرف چې الله وغواړي د اسمان پر مخ دغه لمر توره ټکۍ کولی شي، د اسمان پر مخ د سپمږۍ توره ټکۍ کولی شي، په دوبي یخ راوستی شي، په ژمي داسې ګرمي جوړولی شي چې یخی ویلی شي. کله کله الله جل جلاله له اوره اثر د سول اخستی د ابراهیم علیه السلام کې واچي او نه کې ورسي. کنې دغه نه غټ اور په دنیا کې بل سوی نه ده لکه ابراهیم علیه السلام ته چې بل. کله کله له اوبو الله جل جلاله د غرق کېدلو تاثیر واخلي. موسی علیه السلام له قوم سره د کلزم په دریاب کې تیر سه هېڅ نه پوه سو، فرعون چې ورولوېد اوبه سره پر رالې کې غرق سو. دا الله جل جلاله په جزیاتو کې خپل موثریت هم ښکاره کوي. نو ځکه قرآن کریم ځای پر ځای به بیا وروسته درته راسي، ډېر ځایه دا مسله بیان شوې ده. قرآن کریم انسانیت په دې پوه کوي چې موثر بالذات په کائناتو کې له الله ما سوا بل شی نشته، او دا ګرانه مسله هم ده، منل یې هم ګران دي. نو دا 4 خبرې دي په دې ټول قرآن کریم کې چې کم مسائل بیانېږي. امام رازي رحمت الله علیه وایي چې دا 4 خبرې دي، الهیات دي، قیامت ده، نبوت ده، اثبات د قضا او د قدر ده. او الحمدلله معینی دا 4 خبرې بیانوي. خو فقط دونه قدر ده چې دغه 4 مسلې په قرآن کریم کې پر تفصیل بیان شوي دي، په الحمدلله کې مجملي دي، ماضي یو نمونه بیان شوي دي. ځکه یو مسئله پرون هم موږ وویل چې یو واري اجمالا څه خلاصه بیان شي، په دې خلاصه مخاطب متوجي شي، بیا چې تفصیل بیانېږي نو سړی ډېر ښه متوجي تفصیل په ذهن کې راځي. له دې وجې الله د ټول قرآن کریم خلاصه په دغه کې بیان کړه درته، په الحمدلله کې بیا به وروسته تفصیل درته کوي. اوس یې سره جلا کوي، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. دا دلالت پر الهیاتو کوي. دا چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم څنګه دلالت پر الهیاتو کوي، دا په خپله د دغې جملې په تفصیل کې بیا موږ درته وایو چې دا جمله چې ده دعوه سره له دلیله ده، دعوه توحید ده، دلایل یې دا شیان دي. مالک یوم الدین دا دلالت کوي پر میعاد باندې. مالک یوم الدین دلالت پر میعاد کوي. الله جل جلاله مالک ته د هغې ورځې چې هغه ورځ د بدلې ورکولو، د جزا ورکولو، د دا ورځ راتلونکې د هر سړي ته به د خپل عمل بدله ورکړل شي، قیامت. 2 مسلې ثابتې شوې، الهیات، میعاد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا مسله د نبوت هم ثابتوي، ځکه هغه منعم علیهم چې دي د هغو په سر کې انبیا دي. سوره نساء کې به بیا راځي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. منعم علیهم بالذات انبیا دي، بیا چې فیضان د انعام پر نورو خلکو سوی دغه په واسطه د انبیاو سوی دي کې نبوت ثابت شو. دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دی کې قضا و قدر ثابتیږي. ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کوو، خو عبادت داسې مسله ده چې زموږ خپل قوت پکې موثر نه ده.
ظاهره خو موږ اسباب معلومیږو د عبادت دپاره وایي راغی لمونځ یې وکئ روزه یې ونیوه ده لیکن زموږ قدرت په طاعاتو کې مؤثر نه ده له ده واجي ایاک نستعینو په دغه کار کې هم کومک له تا غواړو که ستا کومک را سره و عبادت کولی شئ که نه نشو کولی له دې څخه قضا و قدر ثابت شو نو 4 مسلې دلته ثابتې شوې چې الهیات دي او میعاد ده قضا و قدر ده په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې نبوت ده په اهدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیهم بیا تر پایه پورې دا د امام رازی رحمت الله علیه یو استنباط ده امام رازی رحمت الله علیه په دې مسله کې نورې خبرې هم کړي دي امام رازی رحمت الله علیه په خپل ځای کې دغه رباعي تقسیم بیان کړی د هغه سداسي تقسیم بیان کړی د هغه ثماني تقسیم بیان کړی یعنی کله کله الحمدلله شریف په 4 قسمه کې د قرآن اجمالي بولي کله الحمدلله شریف په 6 قسمه کې د قرآن اجمالي بولي کله الحمدلله شریف په 8 قسمه کې د قرآن اجمالي بولي خو خلاصه دا د چې څونه خبرې ستا په ذهن کې په الحمدلله شریفه کې رالی هغه اجمال د په قرآن کې تفصیل ستا دا نو چې ستا ذهن ته څونه راځي یا څونه راځي هغه نو د خلکو د اذهانو خپل قابلیت کنی په خپل امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلی دي هغه وایي په یوازې په الحمدلله شریفه کې چې دا 9 آیات الحمدلله د دې کې 10,000 مسلې بیان شوي دي دی وایي ما په یو مجلس کې دا خبر وکړ یو چا پر ما انکار وکړي چې دا دونه لږ الفاظ دا بیا د بستا ټوک د تفسیر کبیر پر الحمدلله لیکلی د بالکل په استدلالي شکل دا ثابته کړې ده چې رښتیا په الحمدلله شریفه کې دغه شته 10,000 مسلې شته خو خلاصه یې دغو خبرو ته بیرته راځي چې دا 4 خبرې موږ بیان کړي البته نورې خبرې هم دې سوي دي قاضي بیضاوي رحمه الله هغه بیا وایي چې الحمدلله کې 2 خبرې بیانېږي الحمدلله کې نظریات بیانېږي او عملیات بیانېږي بعضې هغه شیان دي چې خالي تر نظر او تر فکر او تر عقیدې پورې اړه لري عمل نه غواړي ده ته نظري علوم وایي چې خالي ستا ذهن پر جوړ شي عمل کول نه غواړي هغه عقاید دي لکه د توحید مسله الله دلته بیانوي دا له دغه نظري علومو ده د قیامت مسله بیانوي دا له نظري علومو ده او د نبوت مسله دلته بیانوي دا در سره نظري علوم دي او بعضې علوم عملیه دي چې عمل غواړي له زده کېدلو وروسته به عمل هم کوي خالي په زده کړه یې کفایت نه کېږي لکه په ایاک نعبدو کې عملی علوم ټول چې ایاک نعبدو تعالی عبادت کوو لمونځ کوو روزه نیسو حج کوو زکات ورکوو ها کوو دا کوو د لوی اختر په ورځ پسه حلالوو په روزه کې سرسایه ورکوو دا ټول په ایاک نعبدو کې نو قاضي بیضاوي بیا خلاصه د الحمدلله په علوم نظریه او علوم عملیه کې خلاصه کوي چې نیمای خوای علوم عملی دي نیمای علوم نظری دي او قرآن کریم ټول دغه 2 قسمه علمونه بیانوي یا نظری ستر عقیدې تعلق لري یا عملی ستر عمل تعلق لري دا بیا د قاضي بیضاوي تقسیم د ثنائي تقسیم راوړی داسې د مسأله کې نور تقسیمونم امام غزالی رحمت الله علیه بیا ثماني تقسیم بیانوي بعضی علوم بیا تر 10 قسمو پورې رسوي بعضی څونه خو دا مختلفې نظریې دي زموږ دپاره نو دغه قدر کافي ده چې دغه یوه خبره ذهن کې کښېنوو چې څونه مسائل تفصیلي په قرآن کریم کې راځي هغه ټول اجمالا په الحمدلله شریفه کې شته یوه خبره خو هغه ډېره په زړه پورې امام رازي رحمت الله علیه چې وکړه چې الهیات کې میعاد د نبوت د اثبات د قضا و قدر کله کله امام رازي رحمت الله علیه دې کې د کشف مسائل هم ورګډوي چې الحمدلله شریفه کې مسئلې د کشف ته هم اشاره شوې ده چې بیا قرآن کریم د کشف څخه خبره کوي صراط والذین انعمت علیهم اهدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیهم یا الله سیده لار راوښیه لار د هغو کسانو ستا انعام پر کړی انعام والا خلق چې دی هغه انبیا دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي دا 4 ډلې دي د دغو 4 ډلو ذهنیت ډېر صفا ده د دغو 4 ډلو داسې ذهن ده لکه آینه د انبیاو داسې ذهن ده لکه آینه د صدیقینو داسې ذهن ده لکه آینه
د شهداو داسې زینده لکه آینه، د صالحینو داسې زینده لکه آینه. آینه یو خصوصیت لري. آینه داسې خصوصیت لري چې شاته ظلمت راغی، شایه توره سوه، بیا په مخ کې انعکاس کوي، دا ټوله نقشه ښکاري، په خپل ځان کې راولي. اوس نو ته راولاړ سوې، دغه آینه چې دا ستا د دغه مخامخ انعکاس، یعنې دغه نقشه یې په ځان کې راوسته، ته دې آینې ته هلته بله آینه ونیسي. دا بله آینه بیا دغه خصوصیت لري چې د دغې آینې کې چې کوم شیان دي هغه هم ښکاري، د آینې شاوخوا دا نوره نقشه هم ښکاري. بیا هغه آینې چې تر دې زیات شیان ښکاره کړو هغې ته هلته بله آینه ونیسه، هغه یې تر دغه هم درته ډېره وي. بیا چې هغې ډېر کړو هغې ته بله آینه، اخر بیخي ډېر شیان سړی ویني. نو یو سړی چې الله جل جلاله د اصلاح په برخه کړي، د دغه سړي د دې خپل اصلاح په وجه ذهن صفا کېږي، اخر یې ذهن نورانیت پیدا کړي. دا ذهن چې نورانیت پیدا کړي، دا د ذهن یو معنوي نورانیت ده، دا د شیانو معناوي ښکاري، صورتونه یې نه ښکاري. دا نورانیت چې په ذهن کې د طاعاتو د قرب الهي په وجه راځي، دا حقایق و معناوي ښکاري. دا د تصوف یوه مسله ده. دغه ظاهر شیان نه ښکاري، معناوي هغه څنګه ښکاري؟ دغه ذهن چې صفا سی، خپل د نورانیت انداز مکمل کې ښکاره سی، هغه نورانیت کې راغی. دلته دغه ذهن ګناهونه دا په هغه خپل حقیقت کې را کشي، په ځان کې ښکاري. طاعات په خپل حقیقت کې را کشي، په ځان کې ښکاري. په دغسې حالت کې دلته ګناهونه منفور جوړیږي، دغه سړي ته طاعات مرغوب جوړیږي. ځکه دا ګناهونه چې دغه نورانیت را کش کړي، تاسې به اورېدلي، بلکې احادیثو کې راځي، دغسې ملایان په نصیحتو کې م وایي چې قبر کې یو څوک کښېږدي، د قبر کې لړم پیدا کېږي، مار پیدا کېږي، فلان کېږي، ها کېږي. دغه لړم نه ده چې دا په مځکه کې ګرځي یو ځای په غار کې، نه دغه مار ده چې دا وسدلې ګرځي. دغه لړم چې په قبر کې پیدا سی، پر دا سړي مسلط سی، دا هغه بد عمل ده چې ده په دنیا کې کاوه. دغه مار چې په قبر کې دغه سو، دا هغه عمل ده چې ده په دنیا کې کاوه، خو په دنیا کې د ده مدرکه ضعیفه وه، د نه وه پیژندی. لکه یو کوچنی هلک چې اوس دلته مار مخ ته راسي، هغه ته ډېر ښه روڼ ښکارېږي، لاس ووړي، د ده مدرکه ضعیفه ده، دی مار نه پیژني چې دا مضر شی ده. دغسې دنیا ده ته د یو دغسې شکل ورښکاره کوي چې ده ته په هغه خپل وخت کې مرغوب سی، ځکه ده کې پوره ادراک یې ده نه و کړی چې هلته نورانیت پیدا سی، پوره ادراک یې وکړي. هغه کوم ګناه چې ده هغه عین د هغه منفور په شکل په شکل کې ښکارېږي چې هغه مار ده، یا هغه لړم، یا هغه یو درنه اوسپنه ده پر سړي راغورځي، یا هغه د اور سکروټه د سړي ته نږدې کېږي، یا هغه د قبر توره شپه ده چې سړي ته معلومیږي. دغه شیان په دغه حالت کې دا حقایق دي، دغه حقایق ورته کشف شي. په داسې حالت کې بیا دغه سړی دغه ګناهونه نه کوي، ځکه له مضرو شیانو خو سړی احتیاط کوي. و زما زندګي د تقریبا 70 کلو ته به رسېږم، تر اوسه زه مار نه یم خوړلی. لړم یو وارې ډېر په کوچنونې خوړلی یم، بیخي داسې وخت به و چې ما به د لړم ضرر نه پېژند، غونډک نه یم خوړلی. دا وجه چې مضر شیان موږ پېژنو، احتیاط ځینې کوو. چې دلته هم دا خیال شي چې په دغه خونه کې مار د خونه پسې نړوو، د دیواله بیخ راکاږو چې مطمئن نسو چې مار مړ کوي، تر هغو یې نه پرېږدو. چې دلته لړم ګرځېدی، له خونې ټول کالي باسو، کالي هلته کمبل یې ټکوو، بستره ټکوو، چې لړم هم پیدا نه کوي، مړ هم نه کوي، تر هغو پورې موږ دا کار نه پرېږدو، ځکه دا مضر د ضرر یې موږ ته معلوم. دا خو پرېږده چې موږ به ځان ځینې ساتو، بلکې د ده مقابله داسې کوو چې دی نابود کړو، نږدې کړو. داسې ګناهونه سړي ته منفور شي. یو مسله په تصوفو کې راځي، بعضې خلکو خو غلط ته تعبیر کړې ده. نو هغه غلطه چې تعبیر کوي، هغه یا د ناپوهي په وجه وي، یا خپل ځان ته یو پلمه جوړوي. هغه وایي چې د ولایت په مقام کې ګناهونه ضرر نه رسوي. دا واقعي هم شته، په تصوفو کې دا مسله شته، د ولایت په مقام کې ګناهونه ضرر نه رسوي. د دې مطلب دا نه ده چې ګناه به سړی کوي، خو ګناه به ورته تاوان نه وي. بعضې خلکو دغه یې پام ولې د عام خلک یې په دغه خطا کړي دي چې کاکا هغه ولي د ولي ته ګناه ضرر نه رسوي.
ولی ته ګناه تر دا بل سړي ډېر ضرر رسوي، خو لیکن د ولایت په مقام کې ولی ګناه نه کوي، ځکه دا د تصوف مسله د اولیا د ولایت په مقام کې که معصوم نه دي محفوظ دي. الله جل جلاله هغه شی ورته ښکاره کړی د هغه حقیقت ګناه نه کوي ولی. او په طاعاتو کې چې کم نورانیت ده هغه هم الله ورته ښکاره کړی، طاعاتو کې چې کم ذوق ده هغه هم الله ورته ښکاره کړی، د هغه حقیقت یې پېژندلی دی، د هغه ثمره یې پېژندلې ده، د هغه ګټه یې پېژندلې ده، د هغه ښایست یې پېژندلی. احادیثو کې خبره راځي چې سړی مړ چې په قبر کې یې کښېږدي، توره شپه قبر د تنګ ځای ده، وایي یو ډېر ښایسته سړی ورته را پیدا شي، داسې سړی را پیدا شي چې دا یې وویني د ده دا زړه دی ورکش شي چې دا څونه بهترین سړی راغی، هغه چې ده ته رانږدې شي داسې بهترینه خوشبویي یې ځي چې دی په خوشبویي نه مړېږي، داسې ښایسته رنګ لري چې دی په ورته کتو نه مړېږي. نو دی پوښتنه ځینې وکړي چې ته څونه ښایسته ملګری یې چې دلته الله پیدا کړي په دې تور ځای کې، دا د خاورو په کور کې، ته څوک یې چې ما ته رالې؟ هغه ورته وایي چې زه ستا هغه نیک عمل یم چې ته به سهار وختي له تودې بسترې راپورته سوې، په سړو اوبو به دې اودس وکړئ، لمانځه ته به ولاړې، زه هغه څوک یم، زه به اوس له تا سره تر هغه وخته یم چې ته جنت ته رسېږي. دغه سړی په دغه زندګي کې دغه عمل په هغه کیفیت کې وویني چې هغه ته په قبر کې ښکاره کېږي، نو له دې بیا د چا زړه دی؟ مسجد کې مطمئن یې، په لمانځه کې مطمئن یې، د باندې چې ولاړ شي په عذاب. دغه د ولایت مقام ده. دغه مقام ته دلته اشاره امام رازي رحمت الله علیه وایي وسوه خیر د دې تفصیل خو ډېر د خدای ونومونه وه چې دا په صراط والذین انعمت علیهم کې چې کومه مطالبه وسوه، موږ وویل چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله سیده لار راوښیه، د سیدې لارې به بیا پر خپل ځای تفسیر وکړو. بیا م وویل چې صراط والذین انعمت علیهم، سیده لار هغه لار ده چې تا انعام کړی ده پر هغه چا باندې، د پر هغه کسانو باندې، د هغو خلکو. هغه وایي چې دا مطالبه یې له دې وجې وکړه چې ته په سلک د دغو خلکو کې وپیل سې په دغه جماعت کې راسي، چې کله ته په دا جماعت کې رالې ستا د سینې نورانیت د دا نورو صالحینو د سینې نورانیت لکه عینې دی د یو پر بل سره برابر سي، که ستا د سینې په عینه کې هغه حقایق خړ ښکاره کېدو، دا بل تر تا فوق د دا بل د سینې انعکاس راځي، هغه یې بیا ښه درته ښکاره کوي. که د هغه په سینه کې هم خړ ښکاره کېدو، دا خو به ستا جماعت ته هغه بله سینه یې انعکاس کوي، په هغه کې تر هغه ښه ښکاره کوي. نو له دا وجه هغه وایي دا جمله یې زیاته کړه چې صراط والذین انعمت علیهم. دا د کشف یوه مسله ده، دا هم بعضې ځایو کې امام رازي رحمت الله علیه ور زیاته کړې ده چې د دغې مسلې بیان هم پکښې. او بله خبره په الحمدلله کې دا خو موږ خبره وکړه چې د امام رازي رحمت الله علیه خبره م وکړه چې هغه وایي چې د قرآن کریم موضوع بحث څلور ټکي دي: توحید د الله جل جلاله، نبوت ته، اثبات قیامت ته، او قضا و قدر ته. دا د امام رازي رحمت الله علیه رایه ده. د ملا علي قاري رحمت الله علیه رایه بیا دا ده، هغه وایي د قرآن کریم ټول موضوع بحث توحید، شرح د فقه الاکبر صفحه 9. او د بعضو اهل تفسیر رایه بیا دا ده، هغه وایي څلور شیه موضوع ده، خو دا د قضا و قدر پر ځای باندې اثبات د حقیقت د کتب الهیه ورزم کړی ده. به هر حال پر دغو درو ټکیو خو د اکثرو علماو اتفاق ده چې توحید ده، نبوت ده، قیامت ده، دا د قرآن کریم موضوع ده. له هغه وروسته څوک مطلب قضا و قدر ورزموي، څوک د اثبات د کتبو نازله و دا ورزموي، څوک بیا له دې څخه نور هم خبرې پسې ورزیاتوي چې د جهاد مسله ورزموي، د انفاق مسله ورزموي، د تنظیم مسله ورزموي، د اخلاقو مسله ورزموي، نو بیا څلور متممات نور ثابتوي، بیا یې دا موضوع بحث تر 8 پورې رسوي. خو به هر حال مهم دا درې څلور خبرې. اوس نو دلته دغه سرتونه چې د قرآن کریم دي، دا هر سرت ځان ته یوه دعوه لري. دعوه دا معنا موضوعي بحث چې بحث به بالاصاله پر دغه ټکي باندې کېږي. هر مجلس چې جوړیږي هغه بالاصاله یو ټکی د بحث لري،
پر فلانی خبره د نن سپین ږیري سره راغلي دي د کلي شورا جوړي، نن سپین ږیري راغلي دي ملا صاحب ته ملایي ورکوي، نن سپین ږیري راغلي دي غوبانه ته غوبني ورکوي. نو یو مسله خو وي، بیا نو پر هغه باندې خلک سره غږیږي. که یو بله خبره عارضي تور وکړه نو بیا بیرته وایي چې راسئ په خپله مقصودي خبره کې سره وغږیږو. دغسې د قرآن کریم دا ټول سرتونه دغه مقصودي خبره هم لري. البته هره مقصودي خبر څه لواحق لري، کله کله هغه د لواحقو بیان وشي. مقصودي خبرې په قرآن کریم کې دغه 4 خبرې دي چې اوس د امام رازي رحمت الله علیه پر رایه باندې موږ وغږیږو چې توحید د میعاد د قیامت او نبوت د قضا او قدر دي. نو دغه تمام سرتونه چې دا د قرآن کریم بیانیږي، یا به د دوی د بحث رجه و دغو 4 خبرو ته و یوه ته یا و 2 ته یا و 3 ته یا و 4 سرو ته، او یا به د دغه ضد بیانیي د دې دپاره چې دغه شی ښه وپېژندل سي. کله کله موضوع د بحث د دغه خبرې ضد سي، هغه درته تشریح کوي ځکه چې شرک دې ښه وپېژندی نو بیا توحید پېژني. نو کله کله داسې هم کېږي. به هر حال هر سرت به خپله موضوع لري، په خپل ځای کې به راځي. د سورې فاتحې موضوع څه شی ده؟ مفسرین لیکي چې د سورې فاتحې موضوع بحث توحید ده. اصلا بالاصاله چې دلته کومه خبره بیانېږي هغه د الله یووالی بیانېږي، او دغه موضوع چې دا توحید ده دا په کوم عنوان کې دلته ذکر شوی ده؟ دلته په عنوان د تحمید کې ذکر شوی ده. الحمدلله دغه جملې معنا دا ده چې الله یو د شریک نه لري. د دغې جملې معنا دا ده چې لا اله الا الله. د دې دا دعوی توحید دا د دې سرت موضوع ده. البته وروسته به بیا تاسو ته مسله راځي. قرآن کریم کې دا دعوی توحید دا خو یو اصل ده، په دې کې شک نشته، یو اصل له اصولو ده. مګر له دغه اصل څخه تعبیرونه په قرآن کریم کې مختلف دي. غالبا 6 تعبیره باندې قرآن کریم دغه مسله ذکر کوي. مسأله د توحید په قرآن کریم کې په 6 تعبیره ذکر کیږي. یو له تعبیرو یې دغه تحمید ده، الحمدلله الله یو د شریک نه لري. دا به بیا په خپله ترجمه کې موږ واضح کړو، که نه د الحمدلله خو لفظي معنا دغه نه ده، چې کومه لفظي معنا ده راجعه ودې ته ده، وروسته به بیا واضح کړو. دویم عنوان د توحید چې کله الله جل جلاله مسأله د توحید ذکر کوي په عنوان د برکت کې راځي. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دلته مسأله د توحید ذکر شوې ده. دا تبارک الذي دا دغه راجه و د خبره ته چې الله یو د شریک نه لري، دا په خپل ځای کې ذکر شي. دریم عنوان چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې د توحید د مسلې عنوان ګرځولی ده، هغه لفظ د تسبیح ده. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. چې کوم د تسبیح لفظ ذکر شوی ده دا عنوان د توحید ده. د تسبیح معنا هم راجع ودی ته د چې الله یو د شریک نه لري. خپل ځای کې به وضاحت ان شاء الله درته وکړو. څلورم عنوان د الوهیت. لا اله الا هو الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. 3 ځایه په قرآن کریم کې په دغه عنوان باندې توحید ذکر شوی ده. دا څلورم عنوان. 5م عنوان د عبادت. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. 20م آیات د سوره بقره ده. تفسیر جلالین دالته وګوره، د اعبدو تفسیر په وحید وکړی. اعبدوا ربکم یعنی وحدوا ربکم، رب واحد وبولئ. 6م عنوان د ملک ده. مالک الکائنات الله ده، لله ملک السماوات والارض الا له الملک والحمد. په دغه 6 عنوان باندې الله جل جلاله مسله د توحید ذکر کوي. دا چې عنوانونه ورته ډیر سو مقصود یو ده. د دې وجه شي
په یوه عنوان چې ذکر شوی وای هغه کفایت کوي. او دا له دې وجې مسله ډېره مهمه ده. استعدادات و قابلیتونه هم مختلف دي. د بعضو خلکو په یوه عنوان خبره ښه ذهن ته راځي، د بعضو په بل عنوان راځي، د بعضو په بل راځي، د عنوانونو ورته ډېر شو. دا اهمیت د مسلې باندې دلالت وکړي. مسله ډېره مهمه ده، مسله ډېره مقصودي ده. له دې وجې مسله ډېره هم ذکر کیږي او په مختلفو تعبیرو هم ذکر کیږي. دلته په تعبیر د الحمدلله ذکر شوی ده، دا دعوه اسرت او یوازې دعوه هم نه، پر دې باندې دلائل ویل شوي دي. الحمدلله رب العالمین یو دلیل ده، الرحمن بل دلیل ده، الرحیم بل دلیل ده. دا دلائل دي د مسلې. دغه توای استدلال بالاسماء والصفات. قرآن کریم چې کم مسائل ذکر کوي، مسئله د توحید په 6 عنوانه کې راوړي، بیا د دغه مسئلې دپاره مختلف غوندې دلائل ذکر کوي. د دلائلو اول تقسیم دا ده. اول تقسیم دلائل 3 قسمه الله جل جلاله پر مسئله د توحید ذکر کوي. دلیل عقلی ده، دلیل نقلی ده، دلیل وحی ده. 3 قسمه. اول تقسیم ثلاثي ده په دلایلو کې. دلیل عقلی علا پر مسئله د توحید وایي، دلیل نقلی وایي، دلیل وحی وایي. بیا هر یو په خپل ذات کې قسمونه لري. دلیل عقلی 2 قسمه ده، بلکې 3 قسمه ده. دلیل عقلی محضه، دلیل عقلی اعترافي، دلیل عقلی الزامی. دا 3 قسمه ده. دلیل عقلی محضه دا ده چې د مخاطب حال نسی لحاظ، صرف چې مسله په کم دلیل عقلا ثابتېږي هغه دلیل وویل چې قطع نظر له دې چې مخاطب څنګه ده. دا دلیل عقلی محضه بولي. له دغه قسمه دا دلیل بالاسماء والصفات ده. دا له قسمه د دلیل عقلی محضه ده. بیا به موږ تطبیق وکړو چې دعوه دا د دا وایي، دلیل دا د دا وایي. او دلیل عقلی اعترافي هغه ده چې په دلیل کې داسې مقدمې راوړي چې دغه مقدمې د دلیل په خپله جانب مقابل مخاطب مني. کمې مقدمې چې راوړي هغه مخاطب مني. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. دغه قسم ده. دلیل عقلی الزامی بیا دا ده چې دی مقدمات کې کار کې چې مخاطب مجبورا ومني. په خپل ځای کې به مثالونه راشي. دا 3 قسمه دلایل دي. عقلیه. نقلیه بیا خپل اقسام لري. نقلیه 6 قسمو ته ویشل کیږي، په خپل ځای کې به راو. وحی بیا هم 4 قسمو ته ویشل کیږي، په خپل ځای کې به راو. دا چې الله جل جلاله پر مسئله باندې دلائل عقلیه هم وایي، نقلیه هم وایي، وحیه هم وایي. او عقلیه هم اقسام لري، نقلیه هم لري، وحیه. دا دونه دلائل له دې څخه هم د مسلې اهمیت معلومیږي چې مسله څونه مهمه ده. او دا هم الله جل جلاله د احسان په طریقې سره پر انسانیت الله احسان کړی. پر انسانیت باندې الله جل جلاله په دې مسله کې احسان د دې واجب کړی. د چا ذهن به داسې وي چې په عقلي دلیل ښه پوهېږي، معقولي ذهني. د چا ذهن بیا منجمد د په عقلي دلیل نه پوهېږي، خو لیکن د بل خبره مني چې پلاني دی وویل. نقلي خو دا داسې زه تا ته ووایم چې دا مسله دی، د ته وایه دغه نه د زوم پلاني ملا صاحب ویل. نقلی بیا دا ده چې نقل د قول د یو داسې چا وکړي چې د هغه چا عظمت د دغه سړي په زړه کې، نو بیا د هغه خبر مني. ذهن منجمد ده، نتیجه و دلیل تر مابین ربط نسی پیدا کولای، لیکن دونه نو بیا پیږي چې پلانی غلطي خبرې نه کوي. دلیل وحی خو بیا دا ده چې الله جل جلاله په خپل انبیاء ته اعلان د توحید کړی. دا بیا خپل اقسام لري. نو لدی وجه الله احسان ګوره پر موږ په دې باندې کړی ده. یو خو یې دا دلایل ډېر قسمه بیان کړي دي، د دې دپاره چې په دغه دلایلو کې که په یوه دلیل د سړي سر نه خلاصېدی، په بل به سر خلاصي، که په بل، تر څو پورې چې له مسلې سره یې تعلق پیدا شي.
او دویم یې دغه احسان کړی دی. د قرآن کریم طرز دلیل چې ده دا په فلسفي دقایقو باندې نه ده بنا. هغسې منطق یې بیانوي چې صغرا ده، کبرا ده، حد اوسط ده، حد اصغر ده، موجبه ده، سالبه ده، پلانیت ده، پلانیت. دا مسلې خو د ملایانو کار ده، په دې خو بیا امیان نه پوهېږي. قرآن کریم په داسې ساده لهجه باندې، په داسې ساده طرز باندې دا دلیل بیان کړی ده چې هر څونه سړی ټمبل یې هغه پوهېږي. انشاءالله د دعوې او دلته د درو دلایلو تر مابین چې بیا موږ ربط بیانوو، که په آینده کې الله توفیق راکوي همالته بیان کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.